أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما سلم على النبي آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له لا ولد له ولا والد له ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا ورحيمنا ورحمتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال الله تعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
अफ़इम्मात औ क़ुतिला क़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला वमन युरिद सवाबद दुनिया नुअतिही मिनहा वमन युरिद सवाबल आखिरति नुअतिही मिनहा वसनजज़ि शाकिरीन। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर फमा वहनू लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा ज़अफ़ू वमस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। वमा कान क़ौलुहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सलामुन अला खैरिल अनामी व सय्यिदिही हबीब इलाहिल आलमीन मुहम्मदी बशीरिन नज़ीरिन हाशमीन मुकर्रमी अतूफिन रऊफिन मन युसम्मा बिअहमदी। कुसूरत द मुहम्मद नवे पैदा करे बखुदे नवे दा दुनिया कुल जिहान द मुहम्मद पुरी पैदा दे मुहम्मद दहमा जिहान आबा वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़तहिमीन। खुदाई मगना बेशक च बंद दे नूर कुलवाड़ सिफाती परिश्तिया या रब्बी सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ सर दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका
حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على روح محمد وعلى أرواح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور واجب القدر ډیرو معززو مشرانو او د تیری جمعې د وعدې مطابق راغلو عوامو خواصو عاشقانو نن جمعه باندې د صحابه کرامو هغه درد د صحابه کرامو هغه شیبه د تکلیف او د تکالیفو په صحابیاتو باندې او د اهل بیت مبارکو په اوخ کو لمدو گریوانونو او د صحابو ناقرار زړونه ان شاء الله د رب العالمین په امداد او نصرت سره به نن د خاتم النبیین رحمتا للعالمین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حیات طیبہ مبارکہ دا آخری لمحات و بیان ان شاء اللہ العزیز د خپل ناچیزو معلوماتو پرانا کې په مختصر انداز سره ان شاء الله ستاسو مخ ته پیش کوم او د رب العالمین نا په دې بیان سره د الله نه د الله رضا وغواړو د الله نه د الله رضا او لقاء وغواړو او د الله نه د الله د محبوب مینه او محبت او عشق وغواړو ان شاء الله د بیان مقصد زمونږه د جمعو د تقاریرو هغه داوی چې موږ د خپل محبوب د شان نه بار بار خبر شو د حضور علیہ السلام د ژوند د هر لمحې نه د هغې د ملګرو صحابه او عاشقانو د هغوی د حالاتو نه خبر شو نو زمونږ زړه ته یو قسم په دې سره سکون ملاو شي چې زمونږ د محبوب صحابه د محبوب علیہ السلام په عشق او محبت کې څرنګه زندگی تیره کړې ده او هغوی دا ژوند غرض او غایه دا ګرځولې وه چې الله او د الله محبوب رضا شي بس د هغوی د ژوند غایه همدغه وه بیا موږ په خپل ژوند باندې په خپل زندګۍ باندې په دې بیان اورېدو سره نظر ثاني وکړو چې موږ کې څومره کوتاهۍ دي زموږ بیبیانو کې څومره کوتاهۍ دي بچو کې زامنو لورګانو کې انګورګانو کې خپلو پردو کې څومره کوتاهۍ دي چې د هغوی نه هغوی را بچ کو راوی باسو او د حضور پاک د عشق او محبت درس ورته ورکو دی وجنه حضور علیہ السلام فرمائی تاسې بچو ته ادب ورکئ ادب ورته وښایئ په تلاوت د قرآن او په ادب د اهل بیتو او حضور علیہ السلام فرمائی د منځ امر ورته کوئ ان شاء الله العزیز د نن بیان چې مونږه د مخکې جمعې وعده کړې وه الله رب العزت نه غواړم چې د حضور پاک روح مبارک رانه ناراضه نشي د حضور پاک عشق زمونږه په سینو کې الله نور سیوا کی او د حضور علیہ السلام په دې غمجن ورځ باندې د صحابو درد او فکر هغه کې موږ نه زیادت او کوتاهی ونشي صحیح طریقې سره بیان وکړو الله رب العالمین دې ما ګناهګار ته اول او تاسو نیکانو ته ثانیا د قبول شوی عمل ذریعہ او وسیله وګرځي عزیزانو حضور پاک بیان می دې تر رسولیو
چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام دروازه مبارکه تا صحابه کرامو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ او حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ. د حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سیواو حضور مبارک میں بلال رضی اللہ عنہ دروازہ کے ولاڑو، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور پاک میں امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تا فرمائل اے دا مومنانو مورے ستا ارمان پورا شو، تا فاطمہ روان شئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حیاء دا ادب غرو حقی مبارک او فرمائل محبوبہ حضرت علی شیر خدا ولار دے پیو اگبانی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو لاس مبارک دے حضور پا بی بی فاطمہ الزہراو بلاس دے حضور پاک پا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاو بی بی عائشہ رخصت واغستو او دو کور طرف تا پڑیرنا امیدی سر روان شوا او محبوب تے او فرمائل آقا مولا زما مور او پلار تا نا قربان شا بیا راش کور تا او زمان دسرا بلشوی اور پخپل دیدن باندے مڑکا. حضور پاک و تو فرمائل رازم انشاءاللہ. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روانہ شو. زس اویم پا دیوال باندے لاس کی خودو او دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا زرن دا چخی او سری را اوتلے دا صبر انتہاوا. حضرت علی شیر خدا را گئے او دا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چہرے انور چھ اولی دل حضور پاک میں دا بی بی فاطمہ الزہرا پر تندی باندے لاس کی خودو ورطوی اے بچی جانی جاڑما ودا جدائستانا ندا دا خود رب العالمین امر دے تمام انبیاء کرام دنیا ترار دنیا نلال. ابو البشر ادم علیہ السلام دنیا تراغ دنیا نلال. داؤد علیہ السلام دنیا تراغ دنیا نلال. سلیمان علیہ السلام دنیا تراغ دنیا نلال. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دنیا تراغ دنیا نلال. اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دنیا تراغ لال. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نا قرار شوا ورطوی بابا جانا معلومی کی دا چھ تم رخصت اخلی و بابا زمان دکور نا قرار زمان دکور تکلیفا زمان دا بچو درد ما بدرباری نبوت ستاغی گی ترولو استاد غیگی نبا تسلی ملاوش من بیماران براغلو استاد کور دیدن استان آباد با روغ رمٹ کور تلاڑ یا رسول اللہ بے بمن کم اسپتال تزو. حضور علیہ السلام مبارک علی شیر خدا تی اشارہ اکڑا ورطوی دا رخصت کا.
علی شیر خدا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رخصت کر. حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین او د قرآن کریم طالب العلم، د قرآن مترجمہ، د قرآن کریم مفسر، امام المفسرین رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس سے براغ یو لاس نو حضور علیہ السلام دا علی سے پوگ پریوت، بل لاس مبارک دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پوگ باندھ پریوت. کلچ دروازہ کلو شلا نبار پا دروازہ کے مخامخ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ او ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما گلان والار خسیب سک برکت لینشی دا ارچا پا مخباند اخکرا روانی دی. واللہ العظیم دا ارچا زل غش اوالو دا ارچا زل پا غشد رسول اللہ باندی رنگ دے دن نزل پروت ہے لیکن نزل کی طاقت شدینا. اور یو حضور پاک تکتل نشی بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا حضور پاک اشارہ اکڑا ورتوی اے بلال دی خواراشا. بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک ترا روان شو و پزان کوئی نشلو تو حضور علیہ السلام لاس مبارکی انہی ولو اور قدمہ شمر پوری زان تاوی کل لاس مبارک تندی تراؤڑی کل بلال لاسن مبارک خلی تراؤڑی کل بلال سینی تراؤڑی. بلال رضی اللہ تعالی عنہ نا قرار چغی اوہلے وی فداک ابی و امی یا رسول اللہ زمازنا قرار دے اے دا اللہ محبوبا لگ پا محبت رات اگورا. بلال رضی اللہ تعالی عنہ دو حضور علیہ السلام سنگ کے روان دے. حضور علیہ السلام سرد تکلیفا سرد دردہ حق پر پتنگان صحابہ اور تبسمکو طول صحابہ ویل الحمدللہ. حضور علیہ السلام خدے پاک دا جامع و صفات والا شخص پیدا کرے سیوا حضور علیہ السلام پزربانی درد او تکلیف تیرا اولو خو صحابہ تے درد او تکلیف نہ رسولو. صحابہ کرام نہ غم جن کول. بلال رضی اللہ عنہ تے خوشحال شو وہ الحمدللہ حضور علیہ السلام کو تبسم کو. حضور علیہ السلام تا صحابہ کرام ولار دی یو طرف تا بل طرف تا لوی لوی جماعتنا دا صحابہ ولار دی انصار ولار دی مہاجرین ولار دی بڑاگان ولار دی نوجوانان ولار دی معشومان ولار دی. حضور علیہ السلام منس کے روان دی صحابہ کرام کو گوبان دی لاسی خو دے دے او منبر تک محبوب علیہ السلام ورسید لو. واقعہ اگدد مختصر اخلاق. حضور علیہ السلام منبر باندی تشریف آوری اکڑلا حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے فرمائل ودغاری سور یارا اے دغاری سور یار. صحابہ کرام را تراغن کا حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک اشارہ اکڑلا دخلین آواز کی جنا لاسن مبارک داس اکڑل اے صحابہ کرامو اے صحابہ کرام نور آواز دزڑ نعوزی نا دخلین نعوزی لاسن داس اکڑل او پزے باندھ کی ناسو پجڑاش. حضور علیہ السلام تو فرمائل اے دغاری سور یار چستا دا حال لے. صحابہ کرام بسو قرار رہی و ابو بکر صحابہ تاوازو کا ابو بکر صدیق پاسیدہ
وی اے صحابه کرامو د خپل ځای نه رانږدې شئ د حضور پاک اخیری خطبه ده د دې اواز سره حسنین مبارکان د لرې ځای نه رامنډې کړلې علي شیر خدا حسنین لاس نه ونیول ورته وی بچو کینئ قرار دلتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته آواز وکړو وعلی پرېږده ګلان د جنت را ترا اولیږه یو بم یو څنګ ته ودرېږي بل بم بل څنګ ته ولاړي حسنین مبارکان د نور په شانتي ځلېدونکي ګلان د حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو خوا بل خوا ولاړ دي حضور علیہ الصلوۃ والسلام لومبه خبرو کړه ورته وی اے صحابه کرامو زمانه بعد زما د اهل بیت سره مینه ساتئ زما اهل بیت مخه کوي حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ یو نا قرار چغ کړلا ورته وی یا رسول الله یا حبیب الله یا شفیع المذنبین ومحبوبا اهل بیت بس تاسو خبر کوي زخوان چستا اهل بیت تاسو په بیا د بسترګ ګوري زدا انسان ایمان والا نګړما دا زمون سرداران دي عمر رضی الله تعالی عنہ علی سے تو فرمایل چې ما ته سمرا خاندان رسول ګران دی زه د دې مینې انتها نشم کولای او دا ځکه چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې زما د بچو سره مینه کوي الله رب العزت موږ تاسو د هر قسمه بے ادبی نه محفوظ اوساتي وي امين بے ادبی خراب شه ده قسم په خدای چې چا بے ادبی کړی دا ایمان الله د زړه نه وستله ایمان الله د بدن نه وستله او چې چا د ادب مظاهره کړی دا الله رب العزت د ایمان بند دروازې ورته کلاو کړی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف ته لاړو صحابه کرام ټول راجم دي او ټول چار چاپیرا د حضور علیہ الصلوۃ والسلام خله مبارک ته ګوري حضور علیہ الصلوۃ والسلام لومبه صحابه ته د اهل بیت ادب او احترام دا وی قدر بیان کو به حضور علیہ السلام فرمایل ګورې زستا سے سره په جامعه کې پاتې شوم زستا سے سره په دې معاشره کې پاتې شوم خدا نه خستا ما ته کله چا څه حق وی ما ته چا سره زور زیته کړی وی ما ته چا باندې څه زمانه شوی زم انسانم بشرم او کمانه څه شوی نو تاسو موجوده چې کوم کسان یې زه هغه ته د خپل خوانه درخواست کوم کله چا په ما باندې پیسې وی چې زه هغه له د پیسو تنظیم وکم او کما باندې چا ذاتی څه بدوي چې زمانه خپل بد واخلي کله چا سوي زه هغه هر سره تیارم زکه چې پیغمبر نبی د وخت د زمانه هغه به د قوم نه قرضدار نه زی هر مسلمان له دا درس او تدریس دی هر مسلمان له دا تعلیم دی چې دنیا کې پکار دی چې د مرګ نه وړاندې حساب وکړي د چا قرضدار نشي د چا مال او نسب د آخرت کې هر څه بخلې شي خو پردې مال نه بخلې کی آخرت کې د هر څه د بخلو امکان شته منظر نه قضا دی عن قریب چې الله د رحمت دروازې کلاو کی نفلونه دی الله په فرض قبول کی زکات نه دی ورکړي عن قریب چې الله دې دا صدقات او خیراتونه راوالي او په زکات کې قبول کی خبره یاد ساتي عزیزانو پردې مال چې یوړو کتا په دنیا کې د سجدو باندې دا ټول بدن کې نه لګولي خو پردې مال دی یوړو الله دې سجدو ته نه ګوري او کله جهان نه ټول کال او عمر روزدار لار شي الله دې روزو ته نه ګوري چې پردې مال ځان سره یوړو نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ادریدو او صحابو ته فرمایل کله چا په ما باندې سوي نو هغه کولې شي عکاشہ رضی الله تعالی عنہ دا مبارک دغه پزړه کې ډېر لوی ارزو تمنا او دا ځکه چې
چې عکاشہ رضی الله تعالی عنہ بیمارو او اس طبیب علاج کولای نشو. عکاشہ رضی الله عنه مبارک ادریدو گوتا مبارک اوچتا وی فداک ابی و امی یا رسول اللہ ما تا اجازت ویز خبر کو ما ورتوی اے عکاشا خپل خبرو کا ورتوی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یو غزوت روان تا خپل اوخ وخلا ما باندے چکرال زو لگی دلما حضور پاک و تو فرمائل اے عکاشا تا ما سر احسان کو راش اخپل بدل دران والا. عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام تو فرمائل اے صحابہ کرامو دا زمو د حضور پاک خبر دا پام کوئی جذبات کران شئی. حضور علیہ السلام تو فرمائل اے صحابہ کرامو عکاشہ ما سر احسان کی تاسی مخت ادری گئی ما. عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک مخت راغ صحابہ کرام حیران دی چو عکاشہ تا اگورا دمرلوی جرأت تا اگورا ورتو یا رسول اللہ منی سر جواب را کئی یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین ومحبوبا تا چکل زو حلما نظما پشا باندی کمی سولنگ نو. حضور پاک و تو فرمائل اے عکاشہ زبدت اخپل لنگ اوچت کما او سرنگ چی ما وحلے اغرنگ دانا گزار اباسا. ورحمتا للعالمین استاد اخلاق قربان ورحمتا للعالمین استاد شان قربان ورحمتا للعالمین ذکر خستا متعلق اللہ فرمائی دی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. دا صفت دستار اللہ رب العالمین پخو اخلاق باند منور کریں. حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغ ورتوے اے عکاشہ سل چکی زمانہ اباسا خو رسول اللہ مبارک تا تکلیف مور گوان. حضور علیہ السلام ابو بکر توی ما سر احسان کے کبد وی نیا رسول اللہ زعو بد وی قرار کے عمر فاروق را پاسیدو جلال کے راغی. عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ ورتو فرمائی اے عمر بن الخطاب ستا جلال تا سلام ستا کمال تا سلام ستا من و محبت تا سلام ما پرید اخپل کار تا. حضور مبارک ہوئی کینا ہونے حضور علیہ السلام مبارک ہوئی عکاشہ راشران ازدیشا ویا رسول اللہ یا حبیب اللہ لن مبارک بز اخپل اوچت کما اجازہ راکا. حضور علیہ السلام فرمائل دے رخدا کلے چلنگ مبارک ددی اگو مبارک ترا ارسولو نو عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ یو چغک راوازو کو اللہ اکبر. طول صحابی کرام حیران دی او عکاشہ میں دو حضور علیہ السلام پا مہر نبوت باندی خلق خود دا ورتوی یا رحمتا للعالمین واللہ کی پیو دوارا تشفا ملاو شویوا واللہ دا جہان ٹول طبیبان میں استعمال کرل. خدا میں ارزو تمنا چستا مہر نبوت کل کما عن قریب ما تبا اللہ رب العالمین دنیا کی شفارہ کی او آخرت کی رب العالمین دے جہنم اور رابان دے حرام کی. حضور فرمائل اے صحابہ کرامو کسوک جنت لی دل غاڑی شوک جنت لی دل غاڑی نو عکاشتا اگوڑی
دا جنتی انسان دے. اور کاشا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین واللہ العظیم کستا دلاسا خپریدا ستا د اہل بیت دلاسا سلزل ٹکڑی ٹکڑی شما بیبم زما اری و عضو د بدن ستا اہل بیت تمافی کئی زما تانا بدل اغسطل غرض ندی یا رسول اللہ ما دا خیرت سوچ بھی کر رہا سرو اسن چ عکاشا دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام در رحمت نبی برخش دا ورزو تمنا وا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ او تو فرمایل چې صحابه بیاون کله چا په ما باندې صحت وی په ما د چا سمال وی صحابه کرامو فرمایل یا رسول الله زمون هیڅ نشتا بس حضور علیہ السلام فرمایل اے صحابه کرام ما تاسو له دو شیان پر خودل یوم درت قرآن پر خودو بل میں درت سنت پر خودل یاد ساتئی تو قرآن و سنت نہ تاثر و گردانی اکڑا نو تو خدای امداد بدر نہ لارشی. بس مختصر سو خبری اوشوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے صحابہ کرام تو فرمائل اے صحابہ کرام زما بدن کے طاقت کم دے ما کور تا ارسوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دجم ٹیم برابر دے صحابہ کرام تا حضور علیہ السلام اشارہ کی اے صحابہ کرام اوڑان دی شئی سب اوڑان دکی گی مسلیتا دا جرأت اچھا سر دے دا جرأت اچھا کم نشتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تکلیف حالات کے پناس تبان دی منز ادا کو حضور علیہ السلام دا مسلین دیخوا ابو بکر صدیق ادرے دلو او امامت ادا کو. اللہ دے منگو تا سے بار بار مدینی طیبی تبوت لے گئے دلتا درے واڑا واڑا میں حراب دی درے واڑا واڑا میں حراب دی دارن بے آغا میں حراب دے چھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یار پا آخری وقت حضور علیہ السلام کے امامت توڑان دشو مسرید رسول اللہ باندے اوندرے دلو دا نبی علیہ السلام پا امر باندے جمع توڑان دشو زکا چھ بار بار اصرارو خود حضور علیہ السلام بمسلح اوندرے دو. سیدنا علی المرتضی وی زمانی دا پرب ذوالجلال قسم وی چہ دا ابو بکر دے فیصلے حق حیران کرم بس مظلوم کار پر خودش دار اس خورتا نوئی کہ دا موسیٰ ہارون علیہ السلام ملگر وزیر دے نظمہ وزیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے ٹولو الحمدللہ. حضور فرمائل اللہ وی اے موسیٰ زان سر وزیر بوزا مرگر بوزا ہارون علیہ السلام بوتلو او اللہ رب العالمین ما تا فرمائل زان سر دی یار بوزا مرگر بوزا اے ابو بکرہ ستا انتخاب اللہ کرو اللہ را تا فرمائل چھ محبوبت ہجرت کے نزان سر ابو بکر بوزا ٹھولو الحمدللہ. اوہ ماول چھ دا ابو بکر شان سمر شان ہے ادب زان کے ادب راوستل پکار دی دا استاز زمانگا دے اولیاء کرامو کے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ لوی ولی کامل لے یہ لوی شان خاون دے تخپل مرشد داودست پارا دو کزی امرو کزر اوڑا دی کزر اوڑا آو دا کزی برنی ولی وا اگی ورطاو فرمائل چنا بچی کزا پزمکا کی دا پا اودست کے دبل چانا تعاون غختل دا خلاف سنت فلہذا لان دے کی دا نظام الدین اولیاء دا لاسونا لان دے کزی کی خودل خپل مرشد ورطا گوری اگا چی کل دا کوزا کا گئی دا لاسونا دا سکی ورسرا چی کوزا را پریدی بے دا سکی دا حالات خپل مرشد اولی دل سبا باندے بیا او دس کینو نظام الدین اولیاء رحمه اللہ تا خپل مرشد متوجہ شو ورطا یہ بچے دا پٹکے والا او دس کم چرندام کو پٹکے راوا مستوارنا چی پٹکے ورطا ورکو اگا دا سے برنی والے و دا سے پلا سنو باندے اگی ورطا او فرمائل بچیا دمرا تکلیف زانتا والے ورکے دا اگی سترگو کی وقت کے لارے وہی حضرت ستا پٹکے دے دا خود عام چا پٹکے نہ دے کنا مالا بے دبیخ کاری کہ دا دے زما دا بدن نلان دیوی مالا دا ادب کاری چا زما دا بدن ندا اوچت ہوئی. نظام الدین اولیاء تخپل مرشد
توجه وکړه او په ډېر لنډ وخت کې داسې مقام ته ورسولو چې کاغه واقعات ته بیانوم نو خبر بل طرف ته ځي. خو راځم د دې پورې چې ادب ځان کې راوستل پکار دي. الله دې د معاشرې نه بې ادبي ختمه کړي. قسم په خدای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په جانماز باندې اون درېدو، مصلی باندې اون درېدو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنه تشریف آوری وکړه، درشل ته ودرېدلو. حضور پاک صلی الله علیه وسلم تا مور د مؤمنانو حفصه رضی الله تعالی عنها، مور د مؤمنانو عائشہ رضی الله تعالی عنها دا مبارکان رالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره. یو څنګه کې ابو بکر روان، بل څنګه عمر فاروق روان. دوړ چې کله دروازې ته ورسېدل دی دوړ را واپس شلو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام په درشلو باندې لاسونه مبارک لګول، دعا وکړه یا الله یا رب العالمین د ابو بکر سره داسې ملو شه چې ابو بکر تا نه خوشاله، ته د ابو بکر نه خوشاله. یا رب العالمین عمر سره داسې ملو شه چې عمر تا نه خوشاله وي او ته د عمر ناراضي وي. بے مبارکانو ته مخه خبر کوي تاسو لاړ شئ. دواړه لورګانې مبارکان د شیخانو ودرېدلې. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن نکړو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام لاس مبارک تاو کړي، د لاس په ګبان دی چولې هغه لاس مبارک تاو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیږ مبارکی او د حفصه رضی اللہ تعالی عنہا غیږ مبارک او د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غیږ مبارک. دا درې واړه رب العالمین یو ذکری د حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوټی تا چې کله حضور علیہ السلام دنه کیدلو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ودریدلو. د بیماری حالات رنگ مبارک نورم تغییر شو، شونډې مبارک یو خزولی. بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوه شو ورتوی حفصه تا اے بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا لقرارو کا حضور پاک میں چا سر خبری کئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل اے د مومنانو مورے اے عائشی اے حفصی. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغے وی اللہ رب العالمین پما او تاسبان دی سلام وائی و تاسبان دی سلام وائی دا ہوئی سلام تاس قبول کی. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی بے برازی اللہ اکبر حکیم الامہ. بی بی عائشی پر زڑو خوڑا لیوا چه بے بجبرائیل دے دربار تراشیو کنا بے برازی. حالات خدا سی دی چی محبوبہ ساد جدائی حالات دی دا خبری دا سی دی لندن بشارتو دا رازی. حضور مبارک فرمائل اے دا مومنان موری سوکم دنیا کے پاتی کی گنا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام ویبقا وجہ ربک ذو الجلال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تسلی ورکڑا کٹ مبارک تا اور رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوزکی مبارک باندې واچولو. عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی کہ حضور علیہ السلام سخت طبی ونیولو. ما ته فرمائی اے عائشہ نند پیر شپدا نند پیر مبارک شپدا و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ استاد شان نہ قربان شم سلوی شان اللہ در کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعالی ورتو یا رسول اللہ زمار زو تمنا داد کہ اے محبوبہ ننش پما سر زما کو ٹکیو کی. حضور پاک و تو فرمائی اے عائشہ ستا کوٹ کی بیما استاد کوٹی انتخاب رات شوے دے. نوری بی بیان را اغاڑی بی بیان تے فرمائل اے بی بی حفصہ اور ازواج مطہرات مبارکان تے فرمائل خپکی گئی ما دا عائشہ پکوٹا بانی اکتفاو کئی.
ټول او فرمایل یا رسول الله یا حبیب الله کما کوټه چې ستا خو خوي کم ځای چې ستا خو خوي والله د رب العالمین مخ خوي زمون به ولی خو نوي زمون هم دا کوټه خو خدا چار چاپیر بیبیان کې ناستلې بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها حضور پاک اشاره وکړه وی لګي وبروړه حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته کندول د خورو کې وبروړلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می ورته فرمایل اے عائشہ مسواک راکا دی وجنه چې پلار مفات کیږي ورور مفات کیږي او وخت درته وینو مسواک شریف سنت دی مسواک ورته خلک لون کوي او بیا په دې شوند باندې په دې غاخونو باندې لګ وخی اگر چې دا ډېر سخت حالات وي ډېرو کم خلق سوچ دې طرف ته وي خدا ځان سره یاد ساتي بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایل چې ما ورته مسواک شریف راوړو نو ما په خپل خله کې لون کو و مز به خلو او بیا می د حضور پاک په دې شوند مبارک او لګولو د حضور علی السلام تب دومره سخت شوا دومره بدن قرار شلو چې حضور علی السلام شوند مبارک کلاوی دلینا مالک اوبرا غستی د حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شند مبارک میں واچولے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں شند مبارک کلو کړلی او ماته فرمایل اے د مومنانو مورے مسواک راک مسواک بی عائشہ فرمائی ما ورته په غاخونو مبارک لګولو سو ظلما په خلک وهلو به به هغه ته خلک وهلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بار بار به صحابه کرامو تپوس کولو اے عائشی زما صحابه څنګه دي بار بار ودا خبر هغه کولا ما فرمایل اے د الله محبوبا ټول صحابه کرام کور د تلین دي ټول مسجد نبوی کې ناسي حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک شپه واسخت شولا شپه سخت دلا حضور پاک میں تکلیف سوا کی دلو د پیر ورځ مبارک لا شروع ندا صبح صادق قریب شو حضور علیہ السلام ما تو فرمائے اے عائشی تبار لارشا او علی شیر خدا تو آیا چراشا علی شیر خدا راغے بیا داغین عباس زنان لاغے علی سے براغے عبداللہ ابن عباس سے براغے نور صحابہ کرام مشران راغے نبی علیہ السلام سن کے ناز تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل اے صحابہ کرامو یو خبر زما خیری و رہی ہر نبی ته اللہ رب العالمین د کمزه انتخاب کی د وفات انتخاب ورته کی الله هغه خیری کور ګرځي بس دا خبره وکړه نور خبره حضور پاک نشوي کوله علی شیر خدا او صحابه کرامو ارزان سره نوٹ کول خبره نوٹ کولې دینا بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته تاسو لار شي بیا بیان رااله بیان مبارکو بیا ملاقاتو کو بیا هغه لاړې دا غینه بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک هغه ور پورې راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وته فرمایل لا صحابه کرام سره هغه ته تسلی ورکا صحابه کرام خوشاله کا د صحابه وزرونو ته تسلی ورکا ابوبکر صدیق راغه منبر ته ودرېدلو یو قابل خایل دل خو خبرې نشو کوله یو قابل خبر اولیدل خبره به خلی مبارک تراغلا بیا به واپس لاړه بیا به خلی مبارک ته خبر راغلا بیا به واپس لاړه حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ هغه مبارک را اوچت شو او حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ته وکبان لاس کې خودو ورته وی اے د محبوب د غار ثور یارا صحابه کرام له تسلی ورکا استاد حال لے وی فرمائل و عثمانی ذوالنورین اے عثمان ابن عفان زما خلق خبر جوڑی گنا واللہ العظیم اغلم حاترات مخی ترالل مالد غاری سوش پا مخی ترالل در رحمت للعالمین نورانی مخی تولار دے حضور پاک سترگی مبارکی ورغلی وی ما بے شنڈ مبارک تلیدل ما بے لبان مبارک تلیدل ما بے چہرے انور تلیدل واللہ العظیم اے عثمان ابن عفان
जिहान टोल खुशाली यू तरफ तका औ द हुजूर पाक द तबस्सुम नडक शुंडी मुबारकी द तबस्सुम नडक लबान मुबारक ए उस्मान दाबुल तरफ तका द सवेल नशमा ए उस्मानी जिन्नुरैन तसुआया उस्मानी जिन्नुरैन आवाज की ए सहाबी किरामो मुंता जनाबी रसूलुल्लाह रहमतल लिल आलमीन इमामुल अंबिया ताजदारी हरम जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मंगता कुरान रा रसूलु मंगते सुन्नत प्री खुदल मंगते अखलाक प्री खुदल मंगते अमाल प्री खुदल मंगो तासिब द यौबल सरमिन को द यौबल सरब मोहब्बत को जमंगा मशरान खपल में इसकी तारीख प्री खुदो द यौबल सरुनु के बेशराब स्कल यौबल सरब दुश्मनी कौली हुजूर अलैहि सलाम जान सर जमाल रो जमाली मंगता प्री खुदलो हुजूर अलैहि सलाम जलाल रो जलाली मंगता प्री खुदलो ए सहाबा किराम मंगता च नबी अलैहि सलाम कम दिन प्री खुदे दे कम तसल्ली रात प्री खुदे द दिन अबुल आला दिन इश्ता देना औला बे उगुरु मंगो तासी सो खबरे उकले बेखे नास हजरत सईदना अबू बकर तो पास गया उसको सो आया अबू बकर सिद्दीक पास ही दलो आज की ए सहाबा किरामो वल्लाहिल अज़ीम मान दुनिया के रब्बुल आलमीन दी खुशाली राकड़ी हुई खुदा टोली खुशाली यू तरफ तका और द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशाली बल तरफ तका दी दौरान की बीबी फातिमा ज़हरा द मस्जिद नबवी शरीफ दरवाजे तराला दरवाजे उठकौला आवाज की ए अबा हुसैना ए अबा हुसैन राशा अबा हुसैन राग वरतवी ए फातिमी सहाल ले वरतवी वल्लाहि लाज़िम द जनाब रसूलुल्लाह सरदा से खबरी रवानी दी जटिंगी दले नशमा बीबी आयशा ना करार दा हफ्सा ना करार दा हुजूर अलैहि सलाम फरमाइल अली से तवाज़ु का अली शेर खुदा रा गई कलच अली शेर खुदा रा मंडकला वाड़ गुलाम द जन्नत रालल हसनैन रालल हुजूर अलैहि सलातु वसलाम अली शेर खुदा तो ए अली हसन रा नजदीका हुसैन रा नजदीका यू तरफ था पसीना मुबारक बांध हुजूर अलैहि सलाम इमाम हसन सर की खुदो बल तरफ था हुसैन इब्न अली सर की खुदलो और बीबी फातिमा ज़हरा था हुजूर फरमाइल ए फातिमे मातरा नजदीशा दो कौन सरदार मुबारक ना करार शू हुसैन इब्न अली वरतवी ए बाबा जाना माँ बगी की सोखलू बई हसन इब्न अली वरतवी ए रूर करार शाह द महबूब जरमिना करार दे हुसैन इब्न अली मुबारक में हुजूर अलैहि सलातु वसलाम शुंडी वर नजदीक द हुसैन को शुंडी की खोदले वरतवी ए हुसैना माता देर ग्रानी जमादर सरमिनदा जदर सरमिन कुमा ए हुसैना इस्तिकामत पैदा का तोल उम्र चा सर निकनवी चा सर प्लार नवी चा सर मूर नवी ए हुसैना मखा खदर न अखलमा मखा खरा का नूर दिदन बहल तको हुसैन इब्न अली आवाज गई ए बाबा जाना जदी चाहता प्री खुदलमा अली शेर खुदा की क्यों नियोलो वरतवी बचुड़ी दी ख्वाशा हसन इब्न अली जाड़ी बीबी फातिमा जाड़ी जड़ा दुकूटी नसी वाशवा दी दौरान की जिब्राइल अलैहि सलाम रा गई
ورتوی اے رحمت للعالمین اللہ سلام کی، اللہ سلام کی، اللہ سلام کی. بے او فرمائل اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغے، میکائیل علیہ السلام راغے، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام راغے. سلور مقرب فرشتي ولاړې دي حضور علیہ الصلوۃ والسلام تا. میکائیل علیہ السلام راغے، اے د الله محبوبا خو خستا دا رب العالمین وی دلته پاتې کیږي ک الترازی. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وی اللہ وی دلته پاتې کیږي الترازی. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام وی دلته پاتې کیږي اللہ وی الترازی. اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ولاړ دي. وی فرمایل اے اسرائیل رب العالمین چې سب سره لګلې هغه فیصله کوا. حسین ابن علیم دا خبر اوري، فاطمه زهرا دا خبر اوري، आवाज اوري خو سګورینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورتوی یا رسول اللہ روح درنا اخلما در رب العالمین فامر روح راکا. حضور فرمائی روح والا کلچ روح مبارک تا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کی دا اللہ کو حکم باندھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بانی درد راغی. ورتوی اے اسرائیل قرار شاہ تکلیف د مرگم دال. ورتوی اے دا اللہ محبوبا سل تکلیفنا یو تکلیف تا تراغے سل تکلیفنا پاتی دی. وی اغدی چا تپری خودل وی استا گنانگار امت تپرات دی. حضور مبارک نے فرمائل او اسرائیل زما یو درخواست ورا اغا یو کم صلا طول پما باند انبار کا خو زما امت سر احسان کوا. اے امت جناب رسول اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بانی تکلیف راغ. بی بی عائشہ وی مازگیری اوریدل، بی بی فاطمہ وی مازگیری اوریدل. حضور علیہ السلام بدن مبارک رپیدلو. اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین جبرائیل را لیگی اسرائیل تو آیا چھ زما محبوب را روان دے اغا سلوار تکلیف طول ما د محبوب د تکلیف د برکتا د امت نور تل رکڑلو. اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک و تو فرمائل اے اللہ محبوبہ تکلیفنا اللہ رب العالمین سنبھال کر ستا امت تا مبارک شاہ. حضور مبارک و فرمائل اللہم اغفر لامتی امتی یا اللہ زما امت تا بخنو کا. اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائل داستا رنبی کلمہ وا چکل پیدا شوی او دا دی آخری کلمہ دا چکل دنیا نے روانے گی. حضور مبارک و فرمائل اے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام زما امت سر احسان کوا. د دین بعد روح مبارک دی سے تراغ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تا. حضور فرمائل اے فاطمی اے د حسنین مورے خیل کوا تکلیفون برازی مصائب برازی سینہ بور تغٹ ساتی ولگ برازی تند برازی مصائب برازی بچو تے مو فرمائل. د دین بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ټولو صحابه کرامو ته سلام لیگی. زما په ټولو سلام وای څوک چې قرآن او سنت سره مینه ساتي زما په جنت کې گوانډې. دی دوران کی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام د کوټه مبارکینا یورنا را غونډ شولا. دا کوټه ټوله منوره ده زمون سترګو کار نه کولو یو پړق شلو او د دې کوټه مبارکینا دا پړق اسمان طرف تلاړو. علی شیر خدا فرمائل انا للہ و انا الیہ راجعون. دی آواز سرا علی شیر خدا دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام په مخباب مبارک باندی شنڈگو لگولے او حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے فرمائل اے دا اللہ محبوبا زلس کلنئی کی ماتا سر بیعت کرو ما خپل ځواني تانه قربان کړم خو نن دی आवाज پرې خود لما نن دی چاته پرې خود لما. حسنین مبارکان می د حضور علیہ السلام پوته ولار دي.
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مورتا ورغاڑی وطلو وی اے گرانی مورے موتا بنا قرار زردل تقرار اولو اس بچا تزو حضور مبارک سنگ کی پروت ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ زمکی طرح پری وطلو امام جلال الدین سویتی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چپدی کوٹا کی یو آواز او شور جوڑ شو ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اغا مبارک تا خبر لار چھے ابو بکر صدیقہ جنابی محمد الرسول اللہ لار لو مبارک میں دروازی ترا گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ناستدا کوٹک میں علی شیر خدا والار دیں او بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بار مبارک والار دا سر مبارک دیوار سر لگو لے دے لار مبارک راگے ورطوی اے گرانی لوری اس یتیم شلی اس یسیر شلی ورطے وہ فرمائل بابا جانا زمادی پر رب کعبے قسم ہوئی زمادی پر رب محمد الرسول اللہ قسم ہوئی کہ زماد زر نظر لاڑ لو تشکال بت فاطمہ وہ بابا جانا علی شیر خدا تا درخواستو کا زرمی قراری گینا چخپل محبوب تلاڑ شما علی شیر خدا آواز ووریدلو پمنڈا باندی بہر رأوتلو حسنین مبارکان میں دو حضور مخی تناس تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رالا ورتو یا حبیبی یا خلیل حضور مبارک تاوازو نہ کئی حضور علیہ السلام مبارک میں سترگی مبارکی ورغلی دی ابا بکر صدیق مبارک میں ورپرے وطلو ورتاواز کئی یا خلیل اے زماگرانا دوستا چالا جی پری خود لما تاخو ما سر وعدی کڑی وی محبوب علیہ السلام نے اللہ سنا چاپیر کر او پکو باندی اجلل حسین ابن علی ورطراغے دا ابو بکر صدیق پوگو باندی لاس کی خودو چھ حضرت ابو بکر صدیق لیدل و حسین ابن علی تخفز مکناس دی ولتوی اے بابا جانا واللہ العظیم بدن کی طاقت ختم دے مالکی کی والا او جناب رسول اللہ تمی ادروا ابا بکر صدیق حسین ابن علی غیقینی ولے دے دخلین دا الفاظ لارل و یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لگ اگورا دا ابو بکر پغی کی حسین ابن علی دے حسین ابن علی تو گورا دا حضور علیہ السلام سترگی مبارکی ورغلی دی حسین ابن علی تا ابو بکر صدیق پتندی بانی خل کرلو ورطوی بچوڑی کور تلارشا قرارو کا حسین ابن علی دروازی مبارک نرا اوتلو صحابہ کرامو رات اللہ شروع شو بس صحابہ کرام رات اللہ چوک قراری کی اس عبداللہ ابن مسعود میں دروازہ کی پروت ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ دو حضور علیہ السلام دروازہ کی پروت ہے ابا ہریرہ راغے ورطوی و عبداللہ ابن مسعود آغی رحمت للعالمین تلار شاہ یا ما تلار پریدا چند چاپ وجبان دی سنی منگتا اللہ منوری کلی پا قرآن و سنت باندی عبداللہ ابن مسعود اخیری دی دن دروازی نا خواشا عبداللہ ابن مسعود نا قرار دے بدن بانی لرزان رالل ابا حریر دن نلارو حضور پاک تا ادری دا تلو مبارک باندی لاس کی خودلو تلی مبارکی تو حضور علیہ السلام خل کرل او بے ورطا فرمائل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ درے ورز بہو کے اوما
تا بما ته چهره انور ښکار کړللا زما ولګه به ختم شولا زما تنده به ختم شولا یا رسول الله اوس به زما تنده زما ولګه سو ختمي ابا هريره دنه ره عبد الله بن مسعود او ما غرنګي پروت بلال رضی الله عنه راغی ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل وبلال زان استقامت والا اگرزوا بلال رضی اللہ عنہ فرمائل یا رسول اللہ ما خستا پمینہ کی زان قربان کو مال میں قربان کو جبران لاڑا طاقت بدن میں لاڑو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تچ مدینہ منورہ کی ما تسترگی نغرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلال رضی اللہ عنہ بہر رأوتلو منڈی وحلی عبداللہ ابن عمر ورپس راغے ورتوی اے بلال کم خواروانی بلال رضی اللہ تعالی عنہ او فرمائل زچ چاہتا پروتما اغیران استرگی پٹکڑلی زپ مدینہ کی نور سکوما عبداللہ ابن عمر وی قرار شاہ موت علیہ چس پری خود لی دی ایو نبی دا سے خپل امت پری خود لی دی قرار شاہ بلال رضی اللہ عنہ قرار شو یو دم مدینہ منورہ کی واویلا جوڑ شلا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیرت ابن شام لکلی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پمنڈ باندی کورتا لاڑو عبداللہ ابن عمر ورپس لاڑو ویلی دل عبداللہ ابن عمر تو اے بچوڑی زما تور راکا تور باندھ سکے بابا وہی زما تور راکا ورتو اے بابا جانا تور باندھ سکے وہی بچی مخی تمرازا کچا اویلی چی جناب رسول اللہ وفات دے سرد قلم کو ما وعمران دغر عمرہ طاقت اللہ رب العالمین در کرے دے خود جانان من دمر غالب شلا چھ حواسی کار پر خود لو عبداللہ ابن عمر پر منڈ باندے راگے ابو بکر صدیق دوئی یا ابو بکر صدیقہ پلار میں دماغ کار پر خود لے دے تورے راغستی دا اسنہ چھ خلق مڑنے کی ابو بکر صدیق اور پسی علی شیر خدا عثمانی زنورین اولی گل ورطوی پدلا سائرہ والی جمعہ تیرا دنن کی جمعہ تر آگئے ورطوی اے عمر ابن الخطاب ما سرکینا چکین اولیا ورطوی وما محمد الا رسول ندے محمد مگر یو رسول لے قد خلق من قبله الرسل تیر شوید د پشانت نور پیغمبران آیا کله چې دا پیغمبر زمنګ نه شهید شي یار نه خپل مرګ وفات شي نو موږ به دین نشاتزو موږ به قران پریدو موږ به سنت پریدو تاسو خو نه دا قران موږ د سوي ترغیب را کړې تعلیم را کړې ابو بکر صدیق رضی الله عنه تسلی وشو عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک اغیلے سبق ورکو درس ورکو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پدی بیان باندے د ابو بکر صدیق او د عمر رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بیاد اللہ رب العالمین واقع نبخ انشاءاللہ د حضور پاک تدفین داغی خخول داغی جنازہ انشاءاللہ د بے بیان د پار انتظار کوئی دعاو کہ رب العالمین د حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منا محبت یا رب العالمین زمنگا د ټولو نصیبو ګرځي الله کریمه ده حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دهاغی حق مینا دهاغی اغا درد یا اللہ زمانگا ده سنو دردون اگرزے اللہ کریم زمان ده طول فریشانی ختم کے سمر دوستان ده لرے انیز دے نرازی اللہ ده طول دارات لل قبول و منظور فرمائی دعاو کی سمر مشران زمان وفات شوی دی اللہ ده طول قبور منور معطر کے اللہ کریم سمر مرگری دی جامعی ترازی اللہ ده لرے انیز دے نرازی اللہ ده طول پراتلو کے خیر و برکت واچے سمر بیماران دی پدی حاضر جمع کی اللہ طول ده شفاء کامل عاجل اور نصیب کی اللہ سو قرضاران دی اللہ دے قرضوں نے اخلاص کی دعاو کی زمان بازی دازی ضروریات او حوائی دی اللہ تا پہ علم دے اللہ تی دخپل خزانون پورا کی اللہ کریمہ دا حیاء و دا عزت جنرا نصیب کی اللہ کریمہ چاہتا مسوال تا خلق برابر امکی اللہ دا اولاد و زمانگا و دا بچو و دا مدرسی
سے اللہ تا حفاظت فرمائی، اللہ کریم دی ملک حفاظت فرمائی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا نور السماوات والارض وما بینہما ویا رب العرش العظیم۔ اللہ تمام اسلامی بلاد، اللہ کا عراق دے، اللہ کا فلسطین دے، کا کشمیر دے، کا افغانستان دے، اللہ دنیا سمر اسلامی بلاد چی دی خدا تے پا امن و امان او پا شریعت محمدی باندې خیستہ کی بے دعاو کی۔ اللہ کریمہ کم کافرانو کم مرتدینو چې زمونږ زړه ودردولو په آقای نامدار باندې او د هغې خلاف بے دبی کړې ده، الله کریم دنیا کې ورته سزا وښیي، الله دنیا کې ذلیله کې، الله دنیا کې شرمنده کې، او یا الله مونږ درنه د فرانسې په ښار کې الله د عمر او د علي شیر خدا په شانتې بهادران غواړو، یا الله داسې بهادران خلق پکې پیدا کې، الله چې د فرانسې دغې ذلیلو ته، دغې رذیلانو ته، دغې بیوقوفانو ته، دغه د پیغمبر دشمنانو ته عبرتناک سزا ورکي، او الله کریمه خدایا په دغې کارټونونو باندې د هغوی څو کسان مردار شوي وو، نو ټولې دنیا ور باندې احتجاجونه وکړل، د کافرو 40 ملکونو باچاهان فرانسې ته لاړل او هغوی سره یې غمرازي وکړه، او نن د جناب رسول الله بې ادبي وشوه، یو ملک فرانسې ته دمکي ورنکړه او فرانسې ته دا اونول چې تا دا بد ولې کړي، ته د دې معافي وغواړه، د 2.5 کروڑه مسلمانانو زړونه ودردېدل، یا الله د فرانسې د صدر او د وزیر اعظم او د کابینې زړونه ودردې، رب العالمین هغه خلقو چې د پیغمبر علیه السلام د بے ادبۍ ګوته راښکلې ده په کمپیوټر یې جوړ کړی، یا رب العالمین الله په دې کمپیوټرونو باندې اورونه راولګې، الله د مخابراتي سیسټم یې الله تباه کړي، یا الله انټرنیټي انتظام یې تباه کړي، یا الله د پیغمبر دا معجزه الله هغوی ته وښودلی کړي، او الله کریمه کوم ملکونه کافران چې زمونږ زړه دردوي، که هغه زمونږ د مشرانو زړه دردوي، که د علماو زړه دردوي، الله کریمه زړونه یې ودردوي، الله ملکونه ذلیله کړي، خدای د هغوی دا د بلندۍ او دا د فخر او دا د تکبر او دا د غرور خبرې الله په سوال او فقر باندې بدلې کړي، الله خزان ور باندې راولې، الله فقر ور باندې راولې، محتاجي ور باندې راولې، الله طوفانونه ور باندې راولې، الله کم مسلمانان چې د حضور پاک په بې ادبۍ خفه دي، الله سره زمونږ زړونو تسلي میلاو کړي، او په دې جذباتو باندې الله ته زمونږ راضي شي، محبوبه ته زمونږ نه راضي شي، ابوبکر ته زمونږ نه راضي شي، عمر ته زمونږ نه راضي شي، ساری صحابه کرام زمونږ نه راضي کړي، الله کریمه زمونږ د ټولو په آخر وخت دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله۔